څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې په دغه وخت کې افغان مهاجرین د بلها ستونزو سره مخ دي، مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان حکومت نه د خوا نه ورته د وتلو حکم شوی دی. ما ته بار بار ټلیفونونه راځي، کاروباري اشخاص او همداسې نورونه چې موږ څه وکړو. نو زما افغانانو ورونو، تاسو ولیدل چې اول اګست پاکستان د اپریشن ورځ ورکړې وه او ویلې چې یو منټ ټایم هم نشته، په 40 ساعته کې به افغان مهاجرین د پاکستان څخه وځي. خو بیا هم یو میاشت ټایم پکې دا دی ورکول شو، یو نوټیفیکیشن د 6 میاشتو جاری شوی، یو د 1 میاشت جاری شوی. دا چې امیر خان متقي صاحب پاکستان ته رانغی د څه تخنیکي ستونزو د وجې نه، نو پاکستان حکومت د 1 میاشتې په هغه نوټیفیکیشن باندې عمل درآمد شروع کړ او هماغه د 1 میاشتې نوټیفیکیشن یې اعلان کړ. نو زما افغانانو ورونو، پاکستان حکومت تل موږ ته وخت راکړی، خو بیا چې ورسره د افغانستان حکومت او ورسره یونیسیار او بین المللي سازمانونو غړو لیدلی دي، نو بیا پاکستان حکومت موږ ته ټایم راکړی دی او خپلې فیصلې ځنډولې دي. نو ما تاسو ته مخکې ویډیو کړې وه چې مایوسي ګناه ده، مایوسي مه کوئ. الله تعالی چې لا تقنطوا من رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه نا امیده کېږئ مه. نو الله تعالی مونږ سره ده انشاءالله. مونږ افغان مهاجرین چې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کار باندې مهاجر شوي یو، د یو کافر د لاسه مونږ هم هجرت کړی او حضور صلی الله علیه وسلم هم هجرت کړی. نو انشاءالله الله مونږ سره ده، هیڅ مشکل نشته. یو ډاډ زه تاسو ته دا درکوم، صحیح ده په دې پنجاب او یو نیم ځای کې لږ مشکلات شته افغانانو ته، ځکه چې په پنجاب کې مخکې نه چې سره لی د پاکستان حکومت دا خبره نه وکړي چې افغانان دې وځي، افغانان تنګول کېده. زه خپله دا نن شپه مې په اسلام آباد کې وه او په موټروي باندې یم واپس را روان یم پېښور ته. نو ورونو، تاسو دغه خبرې ته سوچ وکئ چې دلته مونږ ته یو میاشت ټایم راکول کېږي، هلته مونږ سره د مختلفو NGOs او مؤسسو مشران او قیادتونه ملاویږي، ملاقاتونه کوي او په کیمپونو کې د لکونو کروڑونو روپو د پروژو خبره کوي چې مونږ پروژې په کار اچو. نو د دې دا مطلب دی چې انشاءالله مشکل به الله اسانه کړي. که چېرته امیر خان متقي صاحب پاکستان ته راغی، نو تاسو یقین وکئ چې دغه د 6 میاشتو چې کوم نوټیفیکیشن دی دغه به عملي کېږي او بیا 31 دسمبر باندې به سخت ژمی وي. نو په ژمي کې بیا افغان مهاجرین نه ویستل کېږي، ځکه چې بین المللي سازمانونه او د صحت نړیواله چې کومه اداره ده هغوی ورته وایي چې ماشومان مري، تکلیف دی، مشکل دی افغانانو ته. افغانستان یو سوړ او یخ وطن دی. نو بیا به انشاءالله ټایم ورکول کېږي. نو کاروباري ورونه دې تشویش نه کوي او ډېر ځان دې نه د خښوي، د خلکو سره پیسې دې ډېرې نه خښوي، ډېرې پیسې دې مطلب د خلکو سره قرضونه نه کوي. خپل ځان دې اداره وساتي، ځان سره دې دغومره یو ترتیب دې روان کړي چې هغه خپل سیسټم یې ورباندې د رزق رواني. نو افغانانو ورونو، مایوسه کېږئ مه. که څه هم ځینې ورونه ډېر مایوسکونې او د مایوسۍ نه ډکې ویډیوګانې کوي، خو الله مونږ سره دی، مایوسه کېږو به نه انشاءالله، سوچ به نه کوو انشاءالله. الله تعالی مهربانه ذات دی او الله تعالی خپلې فیصلې د انسانانو په سوال او په توبو باندې او په صدقاتو باندې بدلوي انشاءالله. نو الله که زړه کې د پاکستان حکومت ته واچول، هغه ورځ لرې نه ده چې انشاءالله پاکستان کې مونږه 40 کاله تیر کړه، نور به هم داسې انشاءالله ټایم ورکې تېرو او دلته به پراته یو. افغانانو ته هیڅ مشکل نشته، پیسې پسې ګروګریانو پسې به هم بیا راشي. پاکستان کې یو منظم قانون دی، بیا به پیسې خپلې مونږ وباسو. خو قسم په الله پاکستانیانو ورونو واورئ، مونږ تاسو سره ډېرې د مینې محبت شپې تېرې کړي دي. مونږ په دې خاوره کې ډېرې ښایسته شپې د ورورولۍ تېرې کړي دي. تاسو مونږ ته ډېره مینه راکړې ده، مونږ تاسو ته ډېره مینه درکړې. په دغې خاوره کې زه خپله په پاکستان کې پیدا شوی یم،
پاکستان کې را لوی شوی یم، پاکستان کې مې بچي پیدا شوي، دا د ګیره مو نوره سپینه ده. نو دومره وخت چې څوک په یو ځای کې تیر کړي د هغې ځای نه بیا یې زړه نه کېږي. زموږ افغانان وروڼه چې د غم نه ډکې ویډیوګانې شیر کوي او ډکوي اپلوډ کوي، د دې مطلب دا دی چې مونږ افغانانو دلته ډېر د مینې محبت ژوند تیر کړی دی، ډېر د غریبۍ ژوند خو د مینې محبت نه ډک ژوند او پاکستان عوامو مونږ ته ډېره مینه راکړې ده. که څه هم ځینې عوام په دې وخت کې د افغان مهاجرینو خلاف ډېرې سختې ویډیوګانې کوي، سخت کمنټونه کوي، سخت شیر کول کوي د ویډیوګانو چې افغانان وځي دا هغه، خو هغه موږ په ټول خیبر پښتونخوا یا په ټول پاکستان نه حسابو. هغه یو څو داسې شرپسند ناصر به وي چې هغه به دغسې خبرې کوي چې د افغانانو او پاکستانیانو په منځ کې نفرت پیدا کوي. او افغانان چې کوم دي، افغانان پاکستان کې چې کوم افغانانو وخت تیر کړی یا هلته کوم افغانان دي، هلته چې کوم افغانان نفرت امیز خبرې کوي، نو هغه هم مونږه داسې خلک دي چې هغه مطلب د هیواد نه بهر خلک دي او یو څه منفي سوچونه لري. د پاکستان په باره کې تل د افغانانو سوچ مثبت دی انشاءالله، او که مثبت نه وی نو دلته چې کوم افغانان دي په 14 اګست کې چې کله د پاکستان د ازادۍ ورځ راځي، نو د پاکستانیانو نه زیات زما افغانان ځوانان د پاکستان د جنډو سره د اسلام آباد مخه کوي، زرګونه روپۍ ګاډو ته ورکوي او د پاکستاني ورونو سره په ازادۍ کې د ازادۍ په ورځ کې په خوشحالیو کې شریکېږي. نو زه په پاکستانیانو ورونو بیا یو دا غږ کوم چې نفرت مه خوروئ، نفرت نه هېڅ هم نه جوړېږي. ډېر وخت وتلی دی، کېدی شي د افغانانو ډېر کم وخت وي، خو که دوی د دې ځای نه په خوشحالۍ لاړ شي نو د دې به دا مطلب وي چې دوی به د ځان سره ډېر ښه دغه ویسي، احساسات ویسي او ستاسو په باره کې به ډېر ښه نظر ویسي. نو افغانانو ورونو مایوسه کېږئ مه. زه اسلام آباد ته راغلی وم، د یو څه خلکو سره داسې ملاقات غوندې وشو، خصوصي ملاقاتونه وشو. نو انشاءالله الحمدلله پاکستان حکومت تل افغانانو ته په سخت وخت کې لاس ورکړی دی. انشاءالله بیا به یې هم راکوي، بیا به یې هم راکوي. زموږ په دغې خپلو پاکستانیانو ورونو باندې اعتماد شته دی، مایوسي به بالکل نه کوئ. الله مهربانه ذات دی، او که بیا خدای نخواسته چېرته د وتلو خبره هم راځي نو الحمدلله افغانستان د امن کور دی، د عزتونو کور دی. په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام په افغانستان کې موجود دی او پلی کېږي ورکې، او افغانستان انشاءالله مخ د ترقۍ په لور باندې روان دی. په دې وخت کې چې کوم کارونه د امارت اسلامي د خوا نه په افغانستان کې روان دي، الحمدلله ډېر د ترقۍ په لور به پاکستان ډېر زر افغانستان ډېر زر ګامزن شي. څنګه چې پاکستان ګامزن دی، د ایټم خاوند شو، د اسلحو خاوند شو، او دغه موټروې ته چې زه ګورم ډېر د سهولت نه ډک کارونه پکې روان دي کېږي. داسې به په افغانستان کې کېږي. 40 کاله جګړو ځپلی هیواد انشاءالله مخ په ترقۍ باندې روان دی. کاروباري حضرات ټولو ته دا وایم چې انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې په افغانستان کې به تاسو د دې نه ښه کاروبارونه لرئ، او انشاءالله ستاسو کارونه به الله ترقي کوي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ. ما سره ملګری مې دی چې ډریوري هم راسره کوي، او مونږ په دا موټروې باندې روان یو. تاسو ته دا لوکیشن وښیو. نو ورونو صرف په دې خاطر باندې مې دا ویډیو اپلوډ کړه چې زما ورونو مایوسه کېږئ مه. الله مونږ سره دی انشاءالله. الله مهربانه ذات دی، د الله د رحم نه به نه مایوسه کېږو انشاءالله. ټیک ده. ډېره زیاته مننه. زما ټولو افغانانو ورونو الله مو خوشحاله لره. الله تعالی مو د غم د ورځو نه وساته، د تکلیف د ورځو نه الله وساته. او انشاءالله چې څو پورې زموږ په د مشرانو په بدن کې ساه وي، ستاسو دپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو انشاءالله. شپه ورځ به منډې تړلې وهو، او څه ملګري انشاءالله کېدای شي نن زموږ پریس کانفرنس وکړي او د پاکستان د حکومت نه غوښتنې وکړي انشاءالله. نو هغوی دپاره هم ښه وخت او ښه ورځ غواړم. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.